أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. یهودیانو یو خبر ادا کوله، اعتراض کو په نبی علیه السلام باندې چې کوم څیزونه د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې حرام هغه په دین اسلام کې حلال دي، او دغه یهودیانو به هغه څیزونه حرام ګڼل چې په هغې کې د اوښې پی او د اوښې یا د اوښ غوښه، دا دواړه څیزونه د دې دعوه وه چې دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه حرام را روان دي. اعتراض یې کو چې نبی علیه السلام دعوه ساتي د ملت ابراهیمي، نو څنګه ملت ابراهیمي یادوي چې بل طرف ته د اوښې پی او د اوښې او د اوښ غوښه هغه حلاله ګڼي. الله پاک هغه دا آیاتونه مبارک راولېږل او په هغې باندې رد وکړو چې ستاسو دا کوم اعتراض دی نو دا بې بنیاده دی، د دې څه بنیاد نشته دی. دا ټول څیزونه که د اوښې پی دي او که د هغې غوښه ده، دا ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم حلالو او بني اسرائیلو باندې هم حلالو، حرام پې نو د الله پاک د طرف نه. حضرت یعقوب علیه السلام بیمار شوی و، نو د بیماری په حالت کې نظر او منښته وکړله او دی وویل چې که چېرې الله پاک زه د دې بیماری نه ښه کړمه نو چې کوم یو څیزو د خوراک زما د ټولو نه زیات خوښي، بیا به زه د هغې نه پرهیز کوم، هغه به نه استعمالومه، او د جایز څیز نه پرهیز کول او د هغې نظر او منښته کول چې دا به نه خورم، دا به نه څکمه، دا په هغه وخت کې حلالو. زمونږ په دین کې دا خبره حلاله نه ده چې یو انسان نظر او منښته ومني چې زه به دا فلانی څیز نه خورمه، دا حلال نه دي، ځکه دا څیز حلال دی او دی په ځان باندې حرام ګرځي. یعقوب علیه السلام په ځان حرام کړي نو، او صرف نظر او منښته یې کړې وه، نو د هغې په نتیجه کې د دې دواړو څیزونو نه به یې پرهیز کو. نو د حضرت یعقوب علیه السلام په اتباع او په تابعدارۍ کې یهودیانو هم دغه څیزونه پرېښودل او دی خیال وکړو چې دا د الله پاک د طرف نه حرام دي، نو ځکه یعقوب علیه السلام نه دي استعمال کړي او موږ هم نه استعمالو. نو اعتراض یې وکړو، د هغې جواب ورته ورکړی شو چې حضرت یعقوب علیه السلام باندې دا ټول څیزونه
حلالو و هغه چې کوم نظر او منښت منلې وه نو هغه د تورات کتاب د نازلېدلو نه مخکې خبره ده چې هغه وخت کې د بني اسرائیل خاندان ابتدا د یعقوب علیه السلام نه شوې ده او حضرت موسی علیه السلام او تورات کتاب دا دواړه بني اسرائیلو ته الله پاک را لیږلي نو دا خو د دې نه مخکې حضرت یعقوب علیه السلام د هغې نه پرهیز کړی و نظر او منښت یې کړې وه حالانکې په تورات کتاب کې هم دا خبره شته دی چې دا څیزونه حلال دي نو تاسو د خپل آسماني کتاب نه انکار کوئ خپل کتاب وګورئ هغه کتاب راوړئ د هغې تلاوت وکړئ نو بیا به پته ولګي چې دا حرام دي او که دا حلال دي نو په تورات کتاب کې هم دغه څیزونه حلالو چې یعقوب علیه السلام نظر منښت منلې وه صرف د هغې نه یې پرهیز کړی دی حرام نو په یعقوب علیه السلام نه په بني اسرائیلو باندې حرامو او نه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې حرامو بلکې په هره زمانه کې دا ټول څیزونه حلالو لہذا ای یهودیانو ستاسو دا دعوا دا غلطه ده او بیا تاسو نسبت کوئ د دې الله پاک ته چې دا د الله د طرف نه حرامو نو دا دعوه ستاسو د دروغو ده لہذا په الله پاک باندې دروغ مه وایئ او څوک چې په الله باندې دروغ وایي نو دغه خلق ظالمان دي په دریم آیت مبارک کې د اوښې د پیو د اوښ غوښه او د اوښې غوښه چې کوم یهودو حرام ګڼل نو د هغې باره کې دا خبره کړې ده چې دا څیزونه خو مخکې ذکر شو چې دا ټول حلالو نو الله پاک چې کومه خبره کوي هغه رښتیا خبره ده او تاسو چې کومه خبره کوئ نو تاسو دروغ وایئ بیا دې ټولو ډلو ته الله پاک دعوت ورکړی دی یهودیانو ځان له دعوه وه چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو د عیسایانو ځان له دعوه وه چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو د مشرکانو ځان له دعوه وه چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو او د صابئینو یوه ډله وه هغې هم دعوه کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو نو ټولو ډلو ته الله پاک دعوت ورکو مسلمانان هم دا دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو نو چې د چا اتباع او تابعداري د ابراهیم علیه السلام د دین وي نو دی به د ابراهیم علیه السلام په دین وي او څوک چې د هغه نه خلاف وي نو که دی دعوه کوي د دین ابراهیمي نو دی په دې خپله دعوه کې دروغجن دی نو د ابراهیم علیه السلام د دین تابعداري وکړي او بیا په مشرکانو یې رد کړی چې مشرکانو تاسو خو په شرک کې مبتلا یې د بوتانو عبادت کوئ او ابراهیم علیه السلام خو د بوتانو عبادت نه دی کړی بلکې بوتان یې مات کړي دي د شرک اډۍ ختمه کړې ده خلقو ته دعوت ورکړی دی چې راشئ د یو الله عبادت وکړئ د بوتانو عبادت مه کوئ نو ای مشرکانو ستاسو دعوا د دروغو ده چې تاسو وایئ موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو کل الطعام هر قسم خوراک طعام خوراک ته ویلی شي کان حلا دا حلالو لبني اسرائیل د بني اسرائیلو دپاره چې دا څومره څیزونه حلال دي نو دا په هغه وخت کې هم حلالو او چې کوم څیزونه حرام دي نو دا په هغه وخت کې هم حرامو نو دا ټول څیزونه چې تاسو یې حرام ګڼئ دا د بني اسرائیلو دپاره حلالو الا ما حرم مگر هغه څیزو چې حرام ګرځولی اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام اسرائیل د عبرانی ژبې لفظ دی د دې معنی د عبدالله د الله بنده او بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام زامن د هغې اولاد چې کوم خاندانی سلسله د هغې نه شروع شوې ده نو هغې ته بني اسرائیل ویلی شي یهودیان عیسایان دا ټول بني اسرائیل خاندان سره تعلق ساتي نو چې کوم څیزو حضرت یعقوب علیه السلام د نظر او د منښت په طور باندې په ځان باندې بند کړی د هغې نه پرهیز کو نو هغسې خبره ده او د هغې نه علاوه د الله پاک د طرف نه دا څیز حرام نه دی نه مخکې حرام نه اوس حرام دی الا ما حرم اسرائیل مگر هغه څه چې حرام ګرځولی یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان مخکې د دینه تنزل التورات چې نازل کړی شي تورات د یعقوب علیه السلام زمانه د تورات کتاب نه مخکې ده نو یعقوب علیه السلام خو صرف نظر او منښت کړی و د دغه څیزونو نه پرهیز کو حالانکې په تورات کتاب کې دا حلال دي او د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم حلال او اوس هم حلال دي نو که تاسو بیا هم د خپله دعوه باندې کلک ولاړ یئ
او دا وایي چې دا د ابراهیم علیه السلام په وخت کې حرام او د یعقوب علیه السلام او د موسی علیه السلام په وخت کې حرام. قل نو تو ورته ووایه فاتو بالتورات روړې تاسو تورات کتاب. تاسو خو وایئ چې زمونږ کتاب دی تورات آسماني کتاب دی او زمونږ په ایمان دی، نو تاسو هغه خپل آسماني کتاب تورات راوړئ. فتلوها بیا اولولې تاسو دا کتاب او په دې کې اوښیه تاسو چې د اوښو یا د اوښې غوښه یا د اوښې پی دا کم وخت کې حرامو، نو دا په هغې کې نشته، بلکې هغې کې دا دي چې دا څیزونه حلال دي. ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینی یې په دې خپله خبره کې او دا وایې چې د اوښې پی او د اوښې غوښه او د اوښ غوښه دا حرامو په بني اسرائیلو باندې، یا د یعقوب علیه السلام په زمانه کې حرامو یا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې حرامو، که تاسو په دې کې رښتینی یې نو تورات کتاب راوړئ او په هغې کې دا خبره موږ ته وښایئ. فمن افترا چا چې د ځان نه جوړ کړل علی الله الکذب په الله پاک باندې دروغ من بعد ذلک رستو د دینه، چې تاسو ته چیلنج درکړي چې تورات کتاب راوړئ، تورات کې دا حلال دي حرام نه دي او تاسو د هغې نه رستو کیږئ، نو معلومه شوه چې تاسو دروغجن یې. فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون دوی ظالمان دي چې په الله پاک باندې د ځان نه دروغ جوړوي او په تورات کتاب کې د هغې دلیل او ثبوت پیش کولی نشي. قل نو تو ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام صدق الله، الله پاک رښتیا ویلی دي چې الله پاک فرمایي کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل، دا خبره د الله پاک رښتیا ده او د الله ټولې خبرې رښتیا دي، نو چې الله پاک فرمایي دا حلالو او تورات کتاب کې هم دا دي چې دا حلالو او تاسو دعوه کوئ چې دا حرامو، نو تاسو په دې کې دروغجن یې او د الله خبره رښتینې ده. او بیا نسبت کوي ابراهیم علیه السلام ته چې هغه وخت کې حرامو، نو هغه وخت کې حرام نو د هغې نه وروستو حرام شوي دي. فاتبعو نو ای خلقو تاسو تابعداري وکړئ ملت ابراهیم، ملت منه د دین د حضرت ابراهیم علیه السلام. دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو او د هغه په دین باندې ستاسو عمل نشته دی، ځکه دا څیزونه د هغه په وخت کې حلال وروستو حلالو او تاسو یې حرام ګڼئ. حنیفه چې دا مایل او د هر باطل نه حق طرف ته، داسې دین الله پاک ورته ورکړی چې هغه بت شکنو بتان ماتول ابراهیم علیه السلام. او ای مشرکانو تاسو خو بتان په خانه کعبه کې ودرولی دي او د هغې عبادت کوئ، هغه الله پاک سره په خدای کې شریک ګرځولی دي، نو ستاسو دعوه غلطه ده چې تاسو وایئ موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو. وما کان او نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین، د مشرکانو نه هغه شرک نو کړی، بلکې هغه د توحید عقیده خلقو ته پیش کړې ده او دی ورته ویلي چې دا ستاسو بوتان نه تاسو ته فایده درکولی شي او نه تاسو ته نقصان درکولی شي، نه دی خبرې کولی شي چې کله هغه بوتان مات کړل نو تاسو د بوتان نه تپوس وکړئ که دی خبرې کولی شي، نو تاسو ته به جواب درکړي چې دا چا مات کړي دي. نو هغې لا جواب کړل چې داسې بوتان چې هغه خبرې نشي کولی، هغه د خپل ځان حفاظت نشي کولی، نو چې څوک عبادت کوي نو د هغې به څنګه حفاظت وکړي، د هغې د خبرې جواب هم نشي کولی. کل الطعام هر قسم خوراک کان حلا هغه حلالو لبني اسرائیل د بني اسرائیلو دپاره الا ما حرم مگر هغه څیز چې حرام ګرځولی اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې چې د هغې نه یې پرهیز کو د نظر او منښتې په نتیجه کې. من قبل ان مخکې د دې نه تنزل التورات چې نازل کړی شي تورات کتاب، د تورات کتاب د نازلېدو نه مخکې هغه د دې نه پرهیز کو. قل ورته ووایه فاتو راوړئ تاسو بالتورات تورات کتاب فتلوها بیا اولولئ تاسو دا کتاب او دا خبره پکې راوړاندې کې موږ ته وښایئ چې د اوښ غوښه د اوښې غوښه او د اوښې پی دا حرامو. ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني یې په خپله خبره کې. فمن افترا چا چې د ځان نه جوړ کړل علی الله الکذب په الله پاک باندې دروغ من بعد ذلک رستو د دینا فاولئک نو همدغه کسان هم الظالمون دوی ظالمان دي. قل ورته ووایه صدق الله الله پاک رښتیا ویلي دي او تاسو دروغ وایئ. فاتبعوا نو تاسو تابعداري وکړئ ملت ابراهیم د دین د حضرت ابراهیم علیه السلام
حنیفا چې مایل او د هر باطل نه حق طرف ته، وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.